د یوې مېرمن په ګېډه کېدل د ماینې او میړه لپاره دواړه د خوشحالي او اندېښنې وړ خبره وي. په سوشل میډیا باندې داسې یو شمیر د خوشحالیو ویډیوګانې سته، خو د ماشوم د پیدایښت څخه مخکې ضایع کېدل په اړه څوک هم خبرې نه کوي. هیدر او د هغې میړه جوی د 1 کلن ماشوم مور پلار دي. دوی له هغه وروسته یو ویډیو جوړه کړه چې کله هیدر ته ډاکټر وویل چې په 2یم ځل د ماشوم پیدا کېدو ته به ورته مشکل وي. د هیدر د 9 اونۍ ماشوم ضایع سو. هغې د انسټاګرام د لارې خپله تجربه د نورو مېرمنو سره شریکه کړه. دا د یو ماشوم ژوند د لاسه ورکول وو. دا یوه وړه رو وه چې زما سره وه. ما په مانیټر کې د زړه درزا ولیده او بیا هغه وړه رو لاړه. زه پوهیږم چې په دې اړه خبرې کول په ټولنه کې ممنوع دي، خو د داسې کولو سره دا زما لپاره اسانه وي چې دا واقعي یو زیان دی او زه اجازه لرم چې خپل احساسات محسوسه کړم. It is a loss and I am allowed to feel the emotions that I'm feeling. له 100 امیدوارو مېرمنو څخه د 10 یا 15 عمل ضایع کیږي او زیاتره مېرمنې د دې لپاره خپل ځانونه ملامتوي. ډاکټران وایي د ماشومانو په ګېډه کېدو په لومړۍ 3 میاشتو کې د ضایع کېدو مطلب دی چې په ماشوم کې نقص دی. We've just going to present next month. روانه اونۍ به موږ د 55 زره هغه ناروغانو په اړه شوې یو څېړنه وړاندې کوو د چا چې اسقاط یا ماشوم ضایع شوی وي. د دغو ټولو جینیاتي ټسټونه یا معاینې شوي وي او 55% پکې د جینیاتي ستونزو له کبله ماشومان ضایع شوي وو. Were genetically abnormal. ډاکټران وایي د عمل په ضایع کېدو کې د عمر مهم رول دی. If a woman is in her 30s and has 1 or even 2 کچره د 10 miscarriages, کالو په عمر کې د یوې مېرمنې 1 یا 2 حملونه ضایع شي، نو یو شمیر وجې کېدلی شي. تایراید یا انفیکشن کېدی شي یا داسې څه کېدی شي چې د درملنې وړ وي. او د 40 کالو په عمر کې د حمل ضایع کېدو وجه عموماً دا وي چې په دغه عمر کې قریباً 90% ښځو د ماشومانو پیدا کولو ماده کمزوري وي. chromosomally abnormal. ډاکټران وایي زیاتره ښځې چې عمل یې ضایع سوی وي کولی سي بغیر د څه ځانګړي علاج صحتمند ماشوم وزېږوي. I had a patient years ago. کلونه وړاندې زما یو مریضه وه چې عمر یې د 10 کالو نه کم و او 20 ځلې یې ماشوم ضایع شوی و چې ریکارډ یې موجود و. د هغې په کیس کې ځینې څیزونه سم نه وو. ما ویل چې زه ستانه یو پوښتنه کولی شم. زه داسې ناروغان معاینه کوم چې ماشومان یې د کلونو راهیسې ضایع کیږي. زه دا سوچ هم نشم کولی چې د ویش اسقاط وروسته ته بیا د حمل سوچ څنګه کولی شي. هغې راته وویل چې ډاکټرې زه یوازې په دې پوهیږم چې زه به ماشوم زېږوم. ما ورته وویل چې ستا دا تمه شته او خواهش لرې چې ماشوم دې وشي، زه به هر هغه څه کوم چې زه یې کولی شم. او بیا وروسته د هغې حمل پاتې هم شو. Trying to have another pregnancy after having 27 pregnancies. 3 میاشتې وروسته د هیدر یو صحتمنده لور پیدا سوه. د نورو هغه ښځو په ډول چې عمل یې ضایع سوی وي، هیدر هم خپلې لور ته ډېره خوشحاله ده. It's always emotional thinking about that baby. بخښنه غواړې زه دا وختي لږه جذباتي یم چې کله د هغه ماشوم په اړه فکر کوم چې ضایع شو. هغه ښځو ته مشوره ورکوم چې د حمل ضایع کېدو سره مخ شوي دي چې خپلو خپلوانو سره خبرې وکړي، په خاصه توګه د خپل ډاکټر سره. Talking it out with anybody I find help.